بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو، د نن ورځې زموږ د بحث موضوع د ډیورنډ کرښه د جګړې اغیزه په تګ راتګ او په تجارت باندې او د سیمې راتلونکي به څنګه وي. تاسو معلومه ده چې د دې سیمې خلک چې د ټول د خیبر ریجنسي شي، د کورم ایجنسي شي، همدارنګې شخکته څومره ځای تر دغې پورې د پاړچینار نه نیولې، بیا همداسې ښکته ځای تر کوهاټه پورې، بیا د کوهاټ نه بیا ښکته ځای د اسماعیل خان او د غازي خان او بیا خواته تاویږي. دا ټول د قبایلي سیمې او دا خلک د جنگ سره عادت دي. د تیرو شل کلونو کې کوم ظلم چې د دوی سره پاکستان کړی دی، یعنی په تاریخ کې انګریزانو نه دی کړی. انګریزان د دې خلکو نه جنگ استفاده کوله، خدای ډېر نازولم. د دوی سره به دوی اقتصادي مرستې کولې، پیسې به ورته ورکولې او دوی خپل په تګ راتګ کې قیودات نه درلودل، آزادو. د پنجابي استعمار سره دا مشکل را پیښ شوی دی. د پنجابي استعمار سره دا مشکل را پیښ شوی دی چې دوی هغه تګ راتګ باندې بندیزونه ولګل، سیمې خاردارې واچوه. اگر چې هغې د خلکو مخه نه دی نیولې، خلک په هر حالت د ځکه دواړه طرف ته سره کورونه او نزدیکوالی موجود دي. خو مسله د جنگ په اغیز کې دا ده چې د دوی کورونه ورته وران کړل، دوی مجبور کړل چې د سیمې نه ووځي. کم از کم 2 میلیونه انسانان مهاجر کړل، 1,00,000 انسانان ووژل. اوس دا خبره داسې یو ځای ته رارسېدلې ده چې یا هار یا پار خلکو ته غیر دنه چې په حساب تصمیم د دوی ونیسي باید آینده د دوی څنګه وسي، بله لاره نه ده پاتې. نو دا یو ورځ بارډر تړلی، یو ورځ بارډر خلاص، یو ورځ تړلی، یو ورځ خلاص. دې نه دوی لوبه جوړه کړې ده، بالخصوص د پاکستان پوځ دا لوبه ترې نه جوړه کړې ده. اوس پښتانه په تیرو 20 کلونو کې ډېر زیات بیداره شول او دې کې دا احساس پیدا شوی دی چې دوی د دغه استعمار لاندې پس له ده ژوند نشي کولی او نه مخکې تللی شي. دوی باید یو لاره وسنجي. دا چې فرضاً زمونږ آینده به د پاکستان سره څه کېږي، آیا دا لاره د حل لري؟ د لاره د حل یو ده او هغه دا ده چې پاکستان د ډیورنډ د کرښې دا مسله چې ده دا یو طرفه کړي او دې خلکو ته چې څنګه په 1946 کې دا تصمیم نیول شوی چې پلبسټ یعنی حق د ثواب دیدي د رای به ورکول کیږي چې دا خلک کوم خواته لاړ شي. نو دوی بیا کولی شي تصمیم ونیسي چې فرضاً د پلبسټ خو پاکستان کوي نه، په هیڅ قیمت یې نه کوي، ځکه هغې کې بایلي په هغه وخت کې پرې نه ښوده چې وشي. انګریزانو دروغ یې وویلې. د ډاکټر عبدالجبار خان سره چې د خان عبدالغفار خان ورورو او د سیمې کې وزیر اعلی، هغه دا غوښتنه وکړله چې موږ ته دا آپشن راکړي چې موږ تاسو سره ځو که نه ځو. دا ور یې نه کړه، پلبسټ یې ونه کړه. کومه رایګیري چې وشوله د 4 میلیونه انسانانو نه 200,000 کسانو رای ورکړې، هغه باندې دا حساب دی وکړه. نو د دې دا تاریخچه چې ده اوس بېرته په راژوندی کېدو ده او دا خلک د تصمیم و ارادې ته رسېدلي دي چې دلته د دې ژوند په غیر له ده نه چې خپل دا اراده لاس کې ونیسي، د دې ذخایر چې دي دا خپل په لاس کې ونیسي او په عین حال کې د دې دا زیرمې چې دي دا اوس پنجاب لګیا دی، ورځ دلته وژل کوي، خلک ځپي، بمبارد کوي او هغه اخلي وړي. دا اوس خلک خپل حق غواړي او د ده لپاره راوچت شوي دي. دا دواړو طرف ته پښتانه اوس په دې پوه دي. تاسو ګورئ چې په دې باندې تهمت ویل کېږي چې هله د اسلامي امارت کې د هغې خوا پښتانه دي. دا دي خو همدا پښتانه هغه اړم چې وو عین رقم هغې ورسره مراوده کوله چې اوس نن ورسره دوی کوي. بنان چون که موږ دا وایو چې هغه غاړې خاوره زمونږه ده، نو تنه خاوره خو یې زمونږ نه ده، خو خلک هم زمونږ دي که نه، وګړي هم زمونږ دي او د وګړو ته عزت په کار دی او هغې سره خبره په کار ده. هغې که تا سره همکاري ونه کړي خو ته لوی افغانستان خو نشي جوړولی. نو په دې اساس باندې دا جنگ چې روان دی، چې پاکستان په افغانستان یرغل کوي، هغې دغه ځان ته خطر ګوري چې د دې مملکت اوس په جوړېدو نه دی، په خرابېدو دی. پښتونخوا خپل ازادي غواړي، همدارنګې بلوچستان خپل ازادي غواړي او دا ټول سیمې چې دي دا د ازادۍ خواته روانې دي. په دې لپاره دلته د دوی د خپل د بقا جنګ کوي او کله په افغانستان برید کوي،
کله یو بهانه نیسی کله بل بهانه نیسی ایران سره لاس په ګریوان دی د هندوستان سره لاس په ګریوان دی په داسې حالت کې د داسې یو نظام مخکې تلل اسانه او ممکنه نه ښکاري پښتنو ته متحد کېدل پکار دي یو ځای کېدل پکار دي او دوی باید لاس په لاس یو بل سره چې وشي کولی چې دا کوم اراده دوی کړې ده چې دا سیمې به د لوی پښتونخوا سره د افغانستان سره یو ځای کېږي یو لوی افغانستان به جوړیږي افغانستان ته هم اوس خو پاکستان زموږ ګریوان ته لاس راواچو اوس خو جنګ علني شو اوس خو پاکستان په موږ بریدونه کوي نو دلته افغانستان ته دا پکاره ده چې د پښتونخوا سره خپل اړیکې قوي کړي پښتونخوا کې هغه تحریکونه قوي کړي هندوستان سره اړیکې قوي کړي د هندوستان نه مرسته واخلي د ګاونډي ملکونو نه مرسته واخلي او په دې رقم سره دا کم حرکت چې شروع شوی دی دا پرې نږدې چې مړ شي بلکې د ده بله لار هم نشته چې موږ بیرته پاکستان سره سوله وکړو بارډر خلاص شي او موږ به دا حل شي موږ د دې جنګ سره عادت یو او دا به ادامه لري انشاءالله